سلامونه درانو لیدونکو، وحید الله زیار یم. هیله لرم چې د صحت او عافیت په جامو کې به وئ. له لایف اینډ ایجوکیشن یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن ورځ غواړم چې داسې یوه غر ته مو بوځمه چې نه به مو د موبایل او کمپیوټر په سکرین لیدلی وي او نه به مو هم ممکن په حقیقي بڼه باندې لیدلی وي. تاسو پوهیږئ چې دغه غر زموږ شاته هسک او ارتفاع لرونکی غر ده، د کوم پر سر باندې چې همدا اوس هم بې شماره وریځې ګرځي. موږ تقریبا له دغه کلي څخه که زموږ کمرامین تاسو ته وښیي د ورځې 10 بجې او 20 دقیقې روان شوي یو. لا هم د دغه غر نیمایي ته نه یو رسېدلي. اړ یو چې تر 2.5 ساعتو پلی مزل وکړو. درانو کتونکو، د دغه کلي له ځوانانو سره یو ځای د دغه غره سر ته روان یو. دغه غر د خوست او پکتیا ولایتونو په سرحد باندې واقع ده، یعنی هغې خواته پکتیا ډنډ پټان ولسوالي او دغې خواته چیرته چې موږ موجود یو د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالي واقع ده. د دغه غره سر بیخي د خوست او پکتیا ولایتونو سرحد ده. دغه غر چې د ځاځي میدان او ډنډ پټان ولسوالیو برخه ده شیرپانی نومیږي، چې لوړه ارتفاع په نږدې سیمو کې ساری نه لري. په زرګونه متره لوړو سطحو کې د یخو اوبو چینې، د لوړو څوکو شاوخوا پراخې او هموارې سطحې یې هغه برخې دي چې د انسان توجه ورجلبولی شي. د دې سربیره لسګونه ډوله بېلابېل طبیعي ګلان او بوټي، شنې ساحې، لویې او جالبې ډبرې د ښایست نورې بیلګې دي. موږ د دغه غر لوړو څوکو ته ورځو. تاسو هم د ویډیو تر پایه له موږ سره پاتې شئ او له نندارو یې خوند واخلئ. پاتې دې نه وي چې په دغه ویډیو کې درته د دغه خوندور طبیعت سربیره د ځوانانو ترنمونه، اتڼ او له دوی سره مرکې هم لرو. د چنارو لاندې منګیا سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا د چنارو لاندې منګیا سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا او د جګو غرو تورا خمر سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا چې خو بیا ولای دې خړم رويخ دې کړم سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا د چنارو لاندې منګیا سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا پجګو غرو بسرا کی جو سبا کوچ دی لالیا
سبا کوچ دی لالیا پسنګانو بمت وزړې ګلونه سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ دی لالیا د چنارو لاندې منګیا سبا کوچ دی لالیا سبا کوچ درنو لیدونکو موږ د شرپنې نومي غر له لوړې څوکې څخه یو څه لاندې ساحه کې یو. دې ځای ته راورسېدو که څه هم ملګري ډېر ستړي دي نو وږي شوي هم دي. همدې له خاطره دوی لګیا دي چې یو څه د ځان لپاره پخه کړي تر څو هغه انرژي چې دوی په دې لاره کې ضایع کړې هغه بیرته ترلاسه کړي او د دغه غر هغه پاتې ساحه یا هغه پاتې لوړې ارتفاګانې چې دي هغوی ته ولاړ شي او د هغوی د هغه ځایونو سیال وکړي. دغه ځوانان تاسو ګورئ دا د ځاځي میدان ولسوالۍ د بیداد کلي ځوانان دي. دوی د همدغه ساحې دي کومې ساحې پورې چې دغه غرونه مربوطیږي. فکر کوم دوی به مخکې هم دغه ځایونو ته راغلي وي. زه به دوی سره خبرې وکړم چې دلته څه شیان موجود دي کوم کمالات دي او ولې دوی دلته ډیر راځي او د دې سربیره کله چې دوی دلته راشي څه ډول احساسات دوی لري. منیر ګله که تاسو راته ووایئ د دغه غره په تړاو باندې لنډ چې کله تاسو دلته راځئ څه احساس کوئ او د دې سربیره د دغه غره په هغه خوبیو باندې لږ راته وغږیږئ چې هغه خوبۍ د خلکو توجه راجلبولی شي. دا غر خو چې دی ډېرې خوبۍ لري خو بیا بیخي نن سبا کې ښکلا بیخي اوج ته رسېدلې ده. خپله معلومه خبره ده نوره ډېره صفو هوا لري تفریحي ساحه دی چې د ذهن ته ډېره ارامتیا ورکوي. ډېره مننه. که تاسو هم ګلاب شاه وروره راته ووایئ چې څه شی تیاروئ د ملګرو لپاره او څه ترتیبات روان دي او همدارنګه څه ډول احساس کوئ. زه خو چې فکر کوم ډېره دغسې یو ډول خوندوره یخه هوا ده د انسان طبیعت پکې ډېر دغسې خلاص وي. نو دا چې د اوړي موسم دی د ګرمۍ موسم دی او بیا یو څوک دومره لوړ ځای ته راځي 2 یا 3 ساعته 3.5 ساعته پیاده مزل کوي ستړی کیږي بیا دغسې یخې هوا ته رسیږي. نو طبیعي خبره ده چې دا شیبې به د هغه لپاره خوندورې وي. تاسو راته ووایئ چې تاسو څه ډول احساس کوئ؟ بس مننه کوم. دا خو یو ډېر ښکلی ځای دی پوه شئ چې موږ نه ځنه خال ډېر د ځنو ولسوالۍ په نسبت ډېر خال کرسي دلته دومره سره وړي دي چې موږ داسې دلته جوړ کړو پوه شولې دومره دګای وکړو. څه شی دې راوړي او څه شی غواړي چې ملګرو لپاره تیار کړي؟ زه خو ګورم چې تاسو سره هوږه د لاس کې او همدارنګه دلته بانجان او شیان هم ما ولیدل. نو څه شی غواړي د ملګرو لپاره تیار کړي؟ داسې خاص څه مو نه دي راوړي خو دومره سامان وروړ دی دا چرګون دي پوه شئ دا به وخورو نور خو داسې څه ور یاد دی داسې چې دلته نه وروړلی کېږي. درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې دلته هم ملګري لګیا دي دوی اور بلوي او د دې سربیره دوی هم غواړي چې یو څه غذا برابره کړي. زه له دغه ځوانانو سره هم خبرې کوم چې دوی که څه هم دلته
ډېر لوګي هم دي دوړي دي خو خیر زه په دې طرح باندې راځم که ته راته ووایې بهي جانه چې څه شي باندې لګیا یې څه شی تیاروې او همدارنګه څنګه احساس کوي چې دې ځای ته راغلی ستړی نه یې ستړی او که څه هم سهار کې عوام براني اوس خو عوام ښه شوې ده هغه وریځې نشته نو څنګه احساس کوئ مهرباني که جګ شي ودرېږي تر څو دغه کیمرې کې یو څه ښه راشي بس استاد جانه سخام ډېره وړیا ده او ځوانان مو دې ته وهڅول چې موږ یې دغه ځای ته ارجه کړو ښه تفریحي ځایونه دي بس دلته موږ اور بله وو ګلاب شاه ګله چې کوم سبزیجات مو راوړي دي هغه ټوک ټوکوي بس د دې ځوانانو لپاره موږ رجک شوي یو چې دوی سره میلې وکړو صحبتونه وکړو او دوی دپاره یو خوندور خواړه ډېره مننه قربان مو شمه که په دې وخت کې یوازې یوه دغسې خوندوره لنډۍ هم ملګرو ته ووایې تر څو دوی خوشحاله شي بس مشکله نه ده هر څه ډول چې وي یوازې تاسو ذهن ته درځي او دوی سره یې شریکه کړي زه مطمئن یم چې د دوی به خوښه شي وایي چې په جګو غرو راشه جانانه د ټیټې لارې ظالمانو ډاکې دي نه واه 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 وایي په جګو غرو راشه جانانه او د ټیټې لارې ظالمانو ډکې دي نه درنو لیدونکو په دې شیبه کې د ځاځي میدان ولسوالۍ د بیداد کلي له یوه بل ځوان څخه بیتونه اورو که څه هم دغه ساحه تقریبا له مرکزه د خوست له ښاره 15 کیلومتره لرې ساحه ده او دغه ساحه یوه دغسې ساحه ده چې لا تر ننه پکې ټلیفون کار نه کوي د مکتب لپاره یا د ښوونځي لپاره ځوانان یا ماشومان تقریبا 1.5 ساعت پلی مزل کوي لوړې او ژورې ته کوي او بالاخره دوی ځي مکتب ته لاسرسی پیدا کوي زده کړې کوي نو هغه د سواد لپاره یا د زده کړو لپاره هم هغه کمپاین یا عامه پوهاوی په ټوله معنا باندې نه ده شوی یعنې زیات خلک د دې په ځای باندې چې ښوونځي ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي نورو کارونو ته مخه کوي فرض مثال دوبۍ ته ځي یا د دې سربیره یو بل کاروبار چې همدلته په کلي کې مزدوري په غره کې د لرګیو کار د تیږو او د ډبرو کار دغه ډول کارونه له ماشومتوبه یا له ځوانۍ تقریبا له 14-15 کلنۍ څخه دوی پیل کوي چې بالاخره په دې جریان کې له زده کړو څخه هم محروم پاتې کیږي یو بله مسله د دغه سیمې اقتصادي ستونزې دي ممکن دا چې خلک ډیر زده کړو ته نه ځي یا د دې لپاره مخه نه کوي امکان دی ولري چې دوی به اقتصادي ستونزې لري نو نه به شي کولی چې زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا زده کړې وکړي هغه تعقیب کړي ځکه هغې باندې هم یو څه اندازه مصارف لګیږي او بل کله چې ته د کورنۍ د خرڅ یا د نفقې لپاره پیسې نه لري نو طبیعي خبره ده چې ته بیا زده کړې نشي کولی ځکه اولیت همدغه دی چې ته باید لاړ شې د خپلې کورنۍ لپاره پیسې پیدا کړې خو په هر صورت باندې خبرې مې نه اوږدومه د دغه کلي یو باهمته ځوان چې دی په ډیرو مشکلاتو کې درس وایي ښوونځي ته ځي او له دغه ښوونځي یا له درس سره زده کړو سره پخوا کې کله نه کله شعر هم لیکي نو په همدغه هسک غره کې په همدغه یخې او ښایسته هوا کې له ده څخه یو څو بیتونه اورو په دې هیله یم چې ستاسو به د خوښې وړ وګرځي په لومړیو کې که لیدونکو ته لنډ خپل ځان معرفي کړئ مننه زیار صاحب نوم مې نصیر رحمان دی تخلصم درسوس کوم د خوست ولایت اړوند ځاځي میدان ولسوالۍ بیداد کلي پورې که چېرته زه خبر یم چې تاسو مقصد په ډېرو مشکلاتو سره زده کړې کوئ او تر نن ورځې پورې مو هغې ته جریان ورکړی دی د هغې په خوا کې کله نه کله شعر هم لیکئ که څه هم ستاسو عمر به ممکن دومره ډېر نه وي خو ځینې وخت د ژوند ستونزې همدارنګه امکان دی ولري ځینې وخت مینې او همدارنګه نور مسایل د ژوند زندګۍ انسان دې ته اړ باسي تر څو دی بیتونه ولیکي او هغه څه هغه خیالات او تصورات چې هغه یې لري د شعر په ژبه باندې خلکو ته ووایي د هغې یو انځور یو تصور وړاندې کړي نو که لیدونکو سره یو څو بیتونه شریک کړئ مهرباني به مو وي ډېره زیاته مننه کوم زیار صاحب یو غزل دی وایي که راځې راشه راځه نن د یوې شېبې دپاره وایي که راځې راشه راځه نن د یوې شېبې دپاره مننه که راځې راشه راځه نن د یوې شېبې دپاره که نه بیا مه راځه زما د جنازې دپاره واه واه ما د ډوډۍ دپاره قرض هم لا چا نه دی کړی واه واه
ما د ډوډۍ دپاره قرض هم لا چا نه دی کړی مګر له ډېرو نه مې سوال کړي د نشې دپاره وا مګر له ډېرو نه مې سوال کړي د نشې دپاره هغې زما دپاره یو پیغور په سر نه شو وړی هغې زما دپاره یو پیغور په سر نه شو وړی خو ما خپل ځان مرګ ته تیار کړ د هغې دپاره زه مې په تش جیب په د نورو ستونزو ښه خبر وم زما هېڅ نه وه اراده د یارانۍ دپاره زه مې په تش جیب په د نورو ستونزو ښه خبر وم زما هېڅ نه وه اراده د یارانۍ دپاره بیا به دې هم چېرته په ښه نوم هېڅوک یاد نه کړي که چېرته ځان مړ کړي همدغې زمانې واه 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 که چېرته ځان مړ کړي همدغې زمانې دپاره درانو لیدونکو د پروګرام په دغه شیبه کې د کلي له یوه بل ځوان سره خبرې کومه که څه هم دغه ځوان له موږ سره په ملګرتیا یا هغه لارې باندې ملګری نه و موږ سره یو ځای رانغلو دا ما همدلته ګیر کو نو د سره هم خبرې کوم چې دی څنګه احساس کوي څنګه دلته راغلی دی او د دې سربیره تاسو دلته وګورئ چې د سره شپیلي هم ده هغه څه چې پرځ مثال د شپانو د زندګۍ ښکلا ده هغه څه چې د غرونو ښایسته آواز ده او هغه څه چې ډیر خلک یې خوښوي او اوري او هغه څوک بیا په اصطلاح چې زدای ده هغه په ځان باندې ویاړي نو له ده سره خبرې کوم چې دی څنګه راغلی دی دلته څنګه احساس کوي او بالاخره به زموږ لپاره شپیلي هم یو څه وغږوي وروره که په لومړیو کې لنډ لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ عبدالجبار نوم یې عبدالجبار دی او د همدغه هسک غره چیرته چې موږ یو د دغه پورې مربوط کوم کلی چې د دې په لمنو کې د همدغه کلي دی عبدالجبار وروره څنګه دلته راغلي یې او څنګه احساس کوئ ولا صبحی چې کور کې جګ شوم دا احساس مې وکړو یو څه سامیږي دی وریدي مو چې ساده غره ته دا وخېږه جګ به شي د وطن تازه هوا به واخلې وطن به وکسي نوي نوي خلک به وکسي د دنیا هوا سره به بلد شي د شنه چمنو کې به وګرځي ولا دغه په خاطر راغلم نور کوم کار کوم روزګار دلته نه لرم درانو لیدونکو تاسو وګورئ چې دغه څومره زبردست کار ده کله چې یو څوک کلي کې اوسیږي ما مخکې یادونه وکړه چې دغه ساحه له ښاره 15 کیلومتره لرې ساحه ده یعنې غر دی دلته غرونه دي ان موبایل کار نه کوي ښوونځي لږ دي د خلکو د سواد کچه دومره لوړه نه ده نو کله چې ته په غره کې اوسیږي طبیعي خبره ده چې ته به هغه د غره اړوند یو کاروبار کوي فرض مثال یا به مال لري میږې وزې به لري غواوې به لري یا د دې سربیره به بل دغسې یو ځنګل معدنیات هر هغه څه چې غره پورې مربوط هغه ګټه به کوي نو عبدالجبار ورور هم تاسو ولیدل چې دی د میږو رمه لري او دغه شنه خوندور غره ته د مال راوستی ده زه باوري یم چې په دغه غره کې دغه شی ګټه کوي او دغه سیمه یا دغه منطقه د مال لپاره ډیره مناسبه ساحه ده عبدالجبار وروره که تاسو راته ووایئ چې دغه ساحې کې د مال وضعیت څنګه وي خوشحاله وي ګټه کوي نه کوي یعنې په ستا دلته خو چې زه واښه ګورم دغه تازه هوا ګورم زما په فکر باندې چې په مال باندې یا په میږو په وزو په غواو باندې به د دې تاثیرات ډیر ښه وي نو دا خو معلومه کیسه ده چې دغه وطن او یخه دی بیخي نورماله دی وطن شین دی وخی ډیر دی رقم پر رقم بوټي ورکې دی په دې کې مول خوشحاله دی خو یک یوه کیسه شته چې اوبو تکلیف دی چې اوبو ته به 3 بجې 4 بجې به اوبو ته تلاوي اوبه ډېرې کته دي اوبو ته رسیدګي په خپل ټیم نه کېږي په دې به مول لږ ښایسته کېږي خرابېږي چې تنده دی تنده ډېر سخت شی د انسان تنده بربدوي خو همداسې مولا بربدوي حیواناتو ته په خپل ټیم اوبه ورکوي چې اوبه ور نه کړي شومه به ورکوي په خپل ټیم به وښو ته رسوي که نه یوه ګمټه نیمه ګمټه دلته خوروک وکړي مول ښه په سړه تابه مول مړېږي وښه ډېر دي ګاټه سمه ګاټه کوي په روپۍ کې روپۍ ګټي نو چې په مول کې ګاټه نه وای نن سبا د افغانستان اقتصاد په زراعت په مزدورۍ ویلوړ دی نور د افغانستان اقتصاد چې شته نه د یو زراعت ورپوته دی افغانستان ته یو هغه ورپوته دی مزدوري ورپوته دی ډېره مننه عبدالجبار وروره تاسو سره دغه شپیلي هم شته تاسو دا هم راوړې او واقعي خبره دی چې تاسو د شپانتۍ هغه حقوق ادا کړي یعنې هم میږي او هم دغه هسک غر دغه هسکه ارتفاع او هم دغه شپیلي که تاسو دا لیدونکو ته یو څه وغږوئ تر څو د دوی هغه د شپیلۍ تنده څوک چې دغه خوښوي هغه هم خړوبه شي
ډیره مننه عبدالجبار وروره، ډیر خوند یې وکړو په دغه یوه خوندورې ساحې او خوندورې سیمې کې، ارامې سیمې کې. درنو لیدونکو یوه بله یادونه غواړم چې زه وکړم. تاسو یقین وکړئ چې په دغه ساحه کې به تاسو دوه شیان اورئ. یو شی د مرغانو اواز او دوهم د باد یا د هوا شور. له دې سربیره هیڅ ډول شور، هیڅ ډول رش او هیڅ ډول نارامي دغه ساحه نه لري. او د دغه سیمې یو بل کمال دا ده چې زموږ لاندې په دې لمنو کې کلی ده، چون ډېر دغه سیمې ته راځو. زه هر وخت لپاره چې دلته راځم، زما تجربه دا ده چې ټول هغه دردونه، هغه په اصطلاح ستونزې، ذهني کشمکشونه چې زه لرم او کله چې دغه ساحې ته راځم، هغه ټول تیتو پره کېږي او زما ذهن او زړه خوشحالي ترلاسه کوي او دلته یو ډول د خوښۍ، د خوشحالۍ او د ارامۍ احساس کوم. نو تاسو له موږ سره پات شئ تر څو راتلونکي ساحې او هغه راتلونکي څه چې پاتې دي هغه هم له تاسو سره شریک کړو. درنو لیدونکو، تاسو ګورئ چې یو ځل بیا دلته باران شروع شو. که څه هم موږ او دغه ځوانان ټول له کلي لرې یو، له پټنځایونو لرې یو، خو مجبور یو چې دغلته په همدغه باران کې تر یوه حده پورې مبارزه وکړو تر څو بیرته دغه باران او دغه وریځې وګرځي او ورځ رڼا شي. تاسو که دلته وګورئ، زموږ ملګری تاسو ته دا وښیي تقریبا په 10 سانتي متره کې تاسو نشئ کولی چې څه شی ووینئ، یعنې په دغه اندازه باندې وریځې دلته راغلي دي. یو بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې دغه وریځې ځینې وخت لاندې کلو کې نه وي. نو دغه ارتفاع دومره لوړه ده چې د دغه غره سر کله چې لږه هم هوا باراني کېږي، هغه په وریځو کې پټېږي او بیا نه ښکاري. نو زموږ د کلي د ملګرو سربیره موږ دلته تقریبا 3-4 نور ملګري هم پیدا کړل او دوی هم دلته راغلي دي. زه نه پوهېږم چې دوی د څه لپاره راغلي دي، دوی نه به زه وپوښتم. نو همدارنګه تاسو ګورئ چې زموږ دغه ملګري هم د باران له وجې پټ دي، ولاړ دي، همدغسې راځو. نو دغه ملګري چې موږ دلته پیدا کړل او زموږ د کلي نه دي، د دغه غره د لمنو د یو بل کلي دي. له دوی څخه هم پوښتو چې دوی د څه لپاره دلته راغلي دي. دغه ډراونکې ورځ تقریبا دغه څو ورځې باراني دي، بارانونه کېږي، لاندې ساحو کې هم بارانونه کېږي،
خو نن ورځ تقریبا سهار یو څه هوا پاکه وه، موږ وغوښتل چې راشو، نو نه پوهېږم چې دوی هم د همدې له خاطره راغلي که څه خبره ده. درانو لیدونکو، زه چې په کومه نقطه باندې ولاړ یم، دغه د شرپاني نومي غر نسبتا دوهمه لوړه څوکه ده چې یوې خواته یې ځاځي میدان ولسوالي پراته ده، بلې خواته یې ډنډې پاټان ولسوالي د پکتیا ولایت پراته ده. نو د پکتیا ولایت د ډنډې پاټان ولسوالۍ ځوانان هم دلته راغلي دي. زه به له دوی څخه وپوښتم چې دوی د څه لپاره راغلي دي او په دغه باراني ورځ کې دغه لوړه ارتفاع او تقریبا دغه ورځ ډارونکې ته که څه هم سهار هوا پاکه وه، خو اوس بیخي هوا باراني شوه. نو تاسو که ملګري راته ووایئ چې تاسو د څه لپاره دلته راغلي یئ او په دې باراني ورځ کې؟ زه حمید الله تنها د زو سره راغلی یم د ډنډې پاټان ولسوالۍ د کوټ کلي. بس مونږ په جګ غر ده، بس په دغه غره کې مونږ بس ژوند کوو، زوس یو. څومره پسه او وزې لرئ؟ تقریبا دغه غرنۍ سیمه د هر څوک باید 2.5 پسه او وزې دی ټوله. دوستانو تقریبا 2.5 پسه او وزې لري دغه ملګری. نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، باید چې په غرنیو ساحو کې دغه ډول کارونه وشي تر څو د خلکو هغه اقتصاد یو څه په پښو باندې ودرېږي. تاسو هره ورځ دغه وزې همدغه غره ته راولئ؟ هو مونږ د ورځ د ورځ بس همدغه غره کې نو وخت نو بیا څنګه د تاسو ستړي کیږئ نه چې د غره له بیخ څخه راځئ، د غره سر ته هره ورځ بیا ښکته کیږئ؟ خو که ستړي کیږو بس دغه ژوند د پوه د ژوند کې دغه څه. ښه، ډېره مننه. نو یوازې لیدونکو ته یوه داسې ښایسته ټپه یو شی ووایه چې هغوی هم خوشحاله شي، ځکه ته خو په دې غرونو کې عادت شوی، وزې لرې، شپانه خو حتما باید په دې مسایلو باندې بلد وي. زه خو دغونې نه پوهېږم. یوازې هر هغه څه چې تا ته یاد وي، مهمه نه ده چې ټاپه ده یا مهمه نه ده چې ټوکه ده، یوازې څه چې تا ته یاد وي هغه لیدونکو ته ووایه. که څه هم باران هم راتېزېږي، موږ ځو تر څو یو ځای پیدا کړو، تر څو هغلته پاتې شو چې باران لمده نه کړي. یو څه لیدونکو ته ووایه چې بس نو څه ورته وایم، ټوکه دې نه ده یاد، لنډی دې هم نه. موږ د غره سر ته په نږدې کېدو یو. که تاسو دلته وګورئ، که څه هم دغه لوړه څوکه د دغه غره تقریبا په وریځو کې پټه ده، نه ښکاري، خو انشاءالله هوا په رڼا کېدو ده او بېرته دغه وریځې وګرځېدې. د کلي له خوا څخه هوا پاکه شوه، نو موږ به
درنو لیدونکو یو ځل بیا سلامونه. بالاخره موږ د دغه غر لوړې څوکې ته راورسېدو. همدغه ځای چې زه پرې ولاړ یم د ځاځي میدان ولسوالۍ د شرپنیمینې غر تر ټولو لوړه څوکه ده. د دغه غره دغه خوا د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ پورې تړلې ده. همدارنګه د دغه غره دغه ساحه چې تاسو ګورئ د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ الګډې ساحې پورې مربوطه ساحه ده. درنو لیدونکو دغه غر لسګونه کمالات لري. عموما په لوړې ارتفاع کې د اوبو چینې لري، هموارې سطحې لري. کله هم چې د دغه کلي ځوانان دلته راځي نو تر دغه حده پورې هموارې ځمکې سطحې چې دلته دوی د کرکټ لوبه وهي او ځینې وخت هم د والیبال بازي کوي. د دې سربیره تاسو دغه شنې ساحې ګورئ چې دلته بې حده زیاتې شنې ساحې دي، واښه دي. نو عموما د نوي کال په پیل سره په حمل میاشت کې دلته لسګونه ډوله جالي ګلان هم موجود دي چې مختلف رنګونه لري، مختلف ډولونه لري. دلته هم هغه ګلان هېڅ موږ تاسو ته نه شو درښودلی د دې له خاطره چې د هغې هغه موسم تېر شوی. نو دغه غر عموما د غاټولو غر ده او زیاته اندازه غاټول دلته د کال په پیل سره رسم کېږي او بیا هغه وخت خلک راځي. نو بیا دغسې ساحې شنې نه وي، که څه هم د واښو رنګ سور وي یعنې لاس نه شوي نه وي، خو هغه ګلان چې دي بیا د خلکو توجه راجلبوي او خلک د هغوی د دیدار لپاره یا د هغوی د نندارو لپاره دلته راځي. درنو لیدونکو د دغه غره ارتفاع دومره لوړه ده. دغه لاندنی غر چې کوم ښکاري دا کله چې له لاندې کلي څخه یو څوک ګوري ډېر لوړ غر ده، خو له دې ځای څخه تاسو وګورئ چې ډېر کوچنی ښکاري. یوازینی علت همدا ده چې د دغه غره ارتفاع لوړه ده. همدارنګه یو بل مثال چې موږ د دغه غره د لوړې ارتفاع وړاندې کولی شو هغه تاسو وګورئ د دغه وریځې ده. تقریبا موږ د ورځې 10 بجې او 60 دقیقې له کلي څخه پلي را روان شو او بالاخره اوس د ورځې 15 بجې او 60 دقیقې دي چې د دغه غره سر ته راورسېدو. که څه هم موږ ځای په ځای باندې دامه شو، ځای په ځای باندې مو بانډارونه وکړل، خو بالاخره د تقریبا د ورځې په اوږدو کې د ورځې په اخره برخه کې دې ځای ته راورسېدو. یو علت دا هم و چې هوا باراني وه، نو وریځې ګرځېدې، هېڅ شی ښه نه معلومېدل او یو دوه ځایه باران هم راغلو، خو بېرته هغه باران وګرځېدو. درنو لیدونکو تاسو هم که چېرته غواړئ چې دغه غره ته راشئ نو تاسو اړ یئ چې تقریبا تر 3-4 ساعتو پلی مزل وکړئ، ځکه دغه غره ته سړک یا دغسې بله وسیله نشته، واسطه نشته چې تاسو د هغې په ذریعه باندې راشئ. نو همغه کلی چې د دغه غره په لمنو کې ده موږ دلته اوسېږو، له همغه ځایه تاسو باید پیاده راشئ د دغه غره تر سره پورې. که څه هم نورې دنیا کې په نورې نړۍ کې دغسې ځینو باندې سرمایه ګذاري شوې ده، د طبیعي ښکلاو ته سل مستې ښکلا هم ورکړل شوې ده، خو بدبختانه په افغانستان کې بیا په دغسې غرونو باندې سرمایه ګذاري نه ده شوې. یعنې خدای تعالی په دغه سیمه باندې رحم کړی ده، خو انسانانو ورباندې تر اوسه رحم نه ده کړی. زه مطمئن یم که په دغسې ساحو باندې سرمایه ګذاري وشي، دلته د سیلانیانو لپاره ځایونه جوړ شي او د دې لپاره یو څه کمپاین وشي، نو زیات اندازه عواید به دولتونو ته د همدغه ساحو په ذریعه باندې ولاړ شي. د دې سربیره دوستانو تاسو زموږ ملګري هم ګورئ چې همدلته موږ سره دي په دغه لوړه څوکه کې تقریبا موږ ټوله ورځ همدلته تېره کړه، د ورځې له 10 بجو ان د مازدیګر تر 5 بجو پورې. اوس هم تاسو وګورئ که زموږ ملګری تاسو دغه ساحه یو څه زوم کړي، که څه هم ټلیفون باندې موږ دغه ویډیو کوو، کوالټي به یې ډېره بهترینه نه وي، خو په هر صورت باندې تر څو تاسو وپوهېږئ چې دغه ارتفاع څومره له دغه کلي څخه لوړه ده او بیا دغه کلی هم له ښاره همدارنګه ښار ته له نږدې سیمو څخه ډېر لوړ ده، ارتفاع لري، خو بیا هم هغه له دې ځای څخه ډېر لاندې پاتې شوی چې تقریبا 3 ساعته 3.5 ساعته تر 4 ساعتو یو څوک باید پلی مزل وکړي او بالاخره تر دې ځایه راورسېږي. درنو لیدونکو د همدغه هسک غره په سر کې دغه ویډیو پای ته رسوو. تر بلې داسې ویډیو چې د علم یا هم د ژوند
یا هم د دغسې تادیات او یا هم زموږ د افغانستان د کلتور په تړاو باندې وي. تاسو ته حاضرېږو، په خدای مو سپارم. الله مو مل شه.